اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. د نړۍ ټولو پښتنو السلام علیکم. ستړي مشئ، الله متل خاد آباد لرا. پښتنو د ډېرې مودې راسي زمون په خاوره شر دی او شر د چا د وجې دی، د چا د لاسه دی، مرستیال څوک دي، دشمن مو څوک دی، زمون په خاوره قابض څوک دی، وجل مو څوک غواړي، اجرتي څوک دی. زما په خیال چې دا د ډېرې مودې راسي خوشا ټولو پښتنو ته پته ده. زموږ تیرو پښتنو مشرانو هم د دې جنگ په هکله ډېرې خبرې کړې وي او نن هم د دې جنگ د دې شر په هکله ډېرې خبرې روانې دي. یو خبره خو زما په خیال اړندو ته هم پته ده، ښکاره ده او د حیرانتوب خبره ده چې امریکا زمون په خاوره مونږ وجني، خپل اجرتی پنجابی او نورو ته زمون په سر پیسې اسلحه ورکوي، خو مونږ چپ یو. کله کله دا سیز دا خبرې مونږ حیران کی چې آخر څه وجه ده. آیا مونږه په قومي توګه فکري غلامان شوي یو چې غږ قدرې نشو پورته کولی؟ آیا مونږه په قومي توګه دلالان شوي یو چې بس چاته پیسه ملاویږي هغه وایي چې امریکا زنده باد. خپخکاره پته ده مونږ ته، په خپله هم وایي چې زه پنجابي او نور اجرتیانو ته پیسې ورکوم. پنجابي اجرتي وایم چې مونږه د پیسو په مطابق کار کړی دی، د پیسو په مطابق مونږه قرباني نه ورکړي دي. خو نه پوهېږم چې زمونږ پښتانه تر ننه پورې په دې خبره چپ دي، غلي دي چې امریکې ته دومره قدرې نشي ویلی چې ته زمونږ په سر زمونږ د وجلو دپاره زمونږ په خاوره اجرتیانو ته پیسې ولې ورکوي؟ زمونږ حقیقي دشمن آیا اجرتی قاتل دی او که هغه چې زمونږ په سر پیسې ورکوي؟ زما په خیال خو پنجابي فارسی کې دومره زور نشته دی چې که د دوی دا لاس وسره نه وي نو هغه ما نشي وژلی. زما سره هغه نه مخکې د اکا برتاو کړی و او نه راسره اوس کولی شي. د دې خاورې باچا زوم، د دې خاورې باچا به زیم،
بس که د امریکې لاس د دې خلکو نه واغستو. ښکاره خبره ده چې زمونږ په سر امریکا دې خلکو ته پیسې ورکوي او دای فوجیان دي. دای اجرتین دي. مونږ یې د دوی په لاس باندې هم په خپله خاوره غلامان ساتلي. سترګې پټولو کې ضرورت نشته دی. چاپېرچل کې وګورئ د چا د لاسه وژنه روانه ده. څوک وژل کوي، څوک په خاوره زموږ په خاوره قابض دي او د چا د لاسه قابض دي. خو زمونږ د امریکې خلاف دا بنده خوله دلالت کوي چې مونږه یا خو د امریکې دلالان یو او یا فکری غلامان شوي یو. زما په خیال چې مونږ له د پنجاب او د فارسیانو اجرتي قاتلانو خلاف خو आवाज پورته کول پکار دي. دا زموږ فرض جوړیږي. خو چې کوم امریکا د خلکو ته پیسې ورکوي زموږ د وجنې لپاره، زموږ د غلام ساتلو لپاره، دغه خلاف موږ چپ ولیو، غږ قدرې نه کوو. ځکه چې امریکا به زموږ ډوډۍ بنده کړي، ځکه چې امریکا به زموږه په میډیا راتلل بند کړي. میډیا د هغوی په لاس کې ده. نو که د پردو په دلالۍ کې د هغه سړي په دلالۍ کې چې کوم زموږ په سر دی اجرتیانو ته پیسې ورکوي، مونږ ته یو میډیا سپورټ میلاو شي، مونږ ته پیسې میلاو شي، مونږ ته دغه مل شي، دا به صحیح. دا خو ته قوم خلاف یو بل جنګ را پیدا کول دي. مونږه غواړو ساخر مونږ د اجرتي خلاف یو. پکار هم ده چې د اجرتي خلاف یو، خو د اجرتي خلاف یو صرف کنه زمونږ په سر چې کوم ظالم لګیا دی، زما په سر چې اجرتي ته پیسې ورکوي، زه هغه څنګه پرېږدم؟ د هغه خلاف اواز قدرې نه کوم. د بېغیرتوب او دلالۍ یو حد وي. په غړېدلو سترګو مونږ ته پته ده. په جار امریکا هم وایي، بل هم وایي، اجرتي قاتلان پنجابیان هم وایي، ښکاره خبرې کوي. ټول ماشوم ته هم پته ده چې امریکا زمونږ په سر اجرتي قاتلانو ته پیسې ورکوي. خو امریکا زمونږ دشمن نه دی. پنجاب مخکم زمونږه غلام پاتې شوی دی او انشاءالله چې بیا هم زمونږ غلام وي. د دې زناور چې ته لاس واغستو، پنجابي کې نن هم دومره دم نشته دی د ده نه بغیر چې یو پښتون ته په اوچتو سترګو وګوري. خو مونږه لکه د دلالانو په شانتې امریکې ته دومره قدرې نشو ویلی چې ته ما ته لګیا یې دغه راکې چې یاره بس زه ستا دغه یم مرستیال یم او دا واغه واغه مونږ ته پته نه چې ته پیسې ورکې. بعضې ملګري وایي چې د امریکا زوروره ده او فی الحال مونږ له د هغه خلاف چې دی اواز نه دي پورته کول پکار.
आवाज نه دی پورته کول، دا څه خبره شوه؟ موږ د دې نورو خلاف د دې اجرتي قاتل پنجاب خلاف ټوپک راغستې دی، یا آلته مو د فارسی خلاف ټوپک راغستې دی، دا خلاف خو موږ چغې وباسو، خو د امریکې خلاف موږ چغه هم نه وباسو. زما په خیال اوس موږ له پکار دي چې د دې دلال سوچ نه روزو، موږ له حقیقي خپلواکي پکار ده او حقیقي خپلواکۍ دپاره به موږ له د امریکې د دلالۍ نه وتل پکار وي. موږ په دې خبره پوهېږو چې څه روان دي. څوک یې سپورټ کوي، کوم ځای نه سپورټ کېږي، پریشر د څه دپاره روان دی؟ هم زما د وجلو دپاره. هم زما د وجلو دپاره پنجاب او فارسی نور هم پریشرایز کېږي، نور به هم دته پیسه ورکړي. ما ته پته ده چې دوی ته به اوس نور هم پیسه ورکړی کېږي، همدا خلک به بیا مونږ وژني تر څو چې مونږه همدغه زمونږ په سر چې دا څوک پیسې ورکوي که نه، امریکا د دې خلاف راپورته شوي نه یو، د دې خلاف مونږه د جنګ غږ نه دی کړی، د دې خلاف مونږه کم از کم هغه خپل زړه خو راخلاص کړو که نه، تر هغې به دا اجرتین مونږه وجني. زما په خیال نه دلته څوک شته او نه په افغانستان کې څوک شته چې پښتون راګزار کړي، پښتون غلام وساتي، پښتون ووژني، پښتون بې عزته کړي، پښتون بې کوره کړي. په دې وزیرستان وغیره کې، په دې سوات کې د پنجابي اجرتیانو موږ د چا په پیسو باندې داسې بې عزته کړو، د چا په پیسو یې وویشتو، د چا په پیسو یې ووژلو، د چا په پیسو یې د کور راوویستو. په حساب کتاب کې څوک روان شول د یو بل سره؟ خدای ته وګورئ پښتنو، اجرتي قاتل معاف کول نشته دی، ځکه چې داسې خلکو نه خلاصې ډېر اهم دی چې هغه د پیسو دپاره وجل کوي، هغه د پیسو دپاره د بل بېعزتي کوي، نه احساس شته نه دغه شته. داسې کمینه خلک یقینا چې د مرګ لایق دي، خو څوک چې دغه کمینه بې احساسه خلکو ته زموږ په سر پیسې ورکوي، موږ هغه څنګه معاف کولی شو؟ موږ که د هغوی سره جنګ نشو کولی، کم از کم د هغوی خلاف غږ خو کولی شو که نه؟ د ظلم او د دلالۍ یو حد وي، هغوی په ظلم نه ستړي کېږي، موږ په دلالۍ نه ستړي کېږو. بیا درته وایم چې راویښ شئ، اجرتي وپېژنئ او دشمن وپېژنئ. که نه وي اجرتي به ستاسو په سر پیسې اخلي، د هغه خو همدغه احساس دی، د هغه خو همدغه چې دی نو هغه انسانیت دی، د هغه خو همدغه چې دی دین دی، ایمان دی. کم از کم که نور سم زور نه لرئ، خدای ته وګورئ. د دې اجرتي قاتل سره سره څوک چې دی اجرتي قاتل ته پیسې ورکوي، اسلحه ورکوي، سپورټ کوي، د دوی په سر یې موږ غلامان ساتلي یو،
دا خلاف غږ خو پورته کوي کنه. زما بل وجود لګیا دی ختمي. ما نه پنجابي جوړي، ما نه انګريز جوړي، ما نه فارسي جوړي. خو ما پښتون نه پرېږدي. زه د پښتون په توګه دغه دشمن ته قبول نه یم. ویښ شئ که نه وي همدا حل به یې زمونږه همدغه شانتې به اجرتین زمونږ په شان دا بې شرمه اجرتین به زمونږ په شان پیسې اخلي او دغه ظالمان به ښه په غړېدلو سترګو زمونږ په سر پیسې هم ورکوي او مونږ ته به وایي چې مونږ ستاسو مددګار یو. ښه مونږ ته پته ده، ښه هر ماشوم ته پته ده چې امریکا زمونږ په خاوره قابض دی، زمونږ په خاوره مونږ وژني، زمونږ په خاوره خلکو ته زمونږ خلاف پیسې ورکوي. خو بیا هم مونږه د هغه نه واوا خان جوړ کړی، غږ قدرې نشو کولی. چېرته به ډرون حملو کې مړه یو چې ډېر ډرونه مو مري، موږ دې مړه شو. چېرته به یې زموږ په سر چې دی نو دغه ته پیسې ورکړي وي، پنجابي ته یا فارسي ته، یا به یې د عربو نه راپسې څوک اسامه راستولی وي. دا حادث دی که نه. نو که د مرګ د یارې نه همدې به موږ وژني او موږ به وایي چې زنده باد. او موږ ته پته نه چې دی به زموږ په سر پیسې ورکوي او موږ به وایو چې زنده باد. زما په خیال خو څومره خبرې چې ما کول غوښتل هغه ما وکړي او ډېرو ملګرو په زړونو کې به ډېر تپوسونه مې راوچت شوي وي، ډېر سوچونه به مې راپورته شوي وي. زما زړه همدغه ویل غوښتل، زما زړه کې همدا څیز و چې زه په خپله حریان یم چې یو سړی زما په سر لګیا دی اجرتي قاتلانو ته پیسې ورکوي. زما وجلو دپاره لګیا دی، هغه زما په خاوره خلکو ته اسلحه ورکوي. خو زما رونه، زما بعضې پښتانه وایي چې امریکا زنده باد، زنده باد دی. ځکه هغه زموږ په سر پنجابي اجرتي ته پیسې ورکوي چې هغه دې موږ مړ کړي، هغه دې موږ غلام وساتي. یا زنده باد دی. الله دې زموږ ستاسو په سوچ باندې رحم وکړي. راویښ شئ د اجرتي قاتل سره سره دا نه یم چې اجرتي قاتل پرېږدي، ځکه چې دا هم بې احساسه کمینه انسان دی چې چا په سر پیسې اخلي. خو دشمن چې دی چې زموږ په سر پیسې ورکوي دا دغه نه غټ کمینه او غټ ظالم دی. دومره یاد ساتئ. ګورئ اجرتي خو بیا هم بدل را بدل شي، خو که تر څو پورې تاسو د هغه دشمن غم نه کړئ، تر څو چې ستاسو په سر پیسې ورکوي، کوم دشمن چې ستاسو په سر پیسې ورکوي نو اجرتین به ډېر را پیدا کېږي. او مونږ چې دی مونږ به همدغه شانتې د یرې د لاسه هغه غږ قدرې نه شو کولی.
اجرتی قاتل مفعول نه دی پکار خو څوک چې زموږ په سر دغه اجرتی قاتلانو ته پیسې ورکوي دغه خلاف به راپاسېدل غواړي، دغه خلاف به کم از کم غږ خو پورته کوي که نه. الله مو ښاد او آباد لره. د ټولو ملګرو د کتونکو نه مننه، تپوسونو کولو نه مننه. او زړه مې ډېر څه غواړي، زړه مو ډېر څه ویل غواړي، خو بخښنه غواړم. الله مو تل ښاد او آباد لره. الله په امان.